أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. نداوس كم آياتي ما بخلي آيات لك مش بريشوي. وإذ آتينا موسى الكتاب دغه منی ویلي نو دغه وإذ آتینا څه خبره را شروع ده دا چې دی درو پنځوسم آیات وإذ آتینا دا بیا پنځمه معامله ده. پنځم هغه انعام دی چې الله عز وجل د بني اسرائیل سره کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې الله عز وجل هغه مخکې قصه چې موږ بیان کړله دلته اوس د موسی علیه السلام ته د کتاب د ورکولو خبره ده چې موسی علیه السلام و کویتور ته ولاړی. دا څه وخت ولاړی خو چې خلک هغه د دې دښمن فرعون یې ولیدی چې غرق ته تباه سو بیرته راله و مصر ته آباد سوه کراري سوه. بارانو موسی علیه السلام ته راټول سوه ول اوس نو د یو قانون ضرورت شته ولې خو هغه د قاعده جوړه سوه اساس معنا ملک جوړ سو زموږ ټاټوبی دا دی معلوم سو. نو اوس خو په دې کې به یو پر بل زور کوي یو به د یو حق کشي یو به یو په چاړو یا بل وژني. نو د جزا به سره کمي قانون به سره کمي د کتاب ضرورت دی. نو د کتاب د پاره موسی علیه السلام چې روانېدی تر هغه د مخې هغه ګلګې چې دی عبادت کوه خو هغه میم درته ویل هغه ګلګې وسوځي ایرې یې کوي هغه ایرې عباره وغورځولې دریاب ته. مګر د کومو کسانو چې په زړه د دا ګلګې محبت ننوتلي وو هغه د دریاب د اوبو څاله په وکړه باره هغه له نه زړه کېدی چې د هغه یو تبرک را پکښې کې راسي. نو الله یې نسونه چې ورو پړڅول په ژړې اخته سوه. هغه خو د دې کیسه ده. موسی علیه السلام لاړی و کویتور ته الله وغوښتئ چې نو هلته راسه باره به کتاب در لاره درکړم. هغه قصه مې هم درته وکړه چې وار د وار یې 10 ورځې ور یادې کړې چې هلته به ته اعتکاف وکاږې هلته روژه به ونیسې 10 ورځې بیا به تا ته دا دغه در لاره درکړم تورات. نو دی ولاړې هلته چې 10 ورځې پوره کولې هغه 10 پوره سوې الله ولس به نورې پسې تېرې کړې دی وځنډېدی هغه وخت کې ده. نو د چې هلته عمر تېر کړی دی الله اوس هغه ځای په انعام کې ورته چېرې ګوره مال قصه الله بې ترتیبه راوړي ګایي یو ځای د مخکې ګایي بل چې خلک د نقل کار ځینې وانخلي بلکې د عبرت کار ځینې واخلي. وإذ هغه وخت در فیاد کې الله وایي آتینا چې موږ ورکوي موسی و موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب مو ورلره ورکوي. د کتابه څه مراد دا تورات دی. والفرقان او فرقان مو ورلره ورکوي. په فرقان کې تفاصیل اختلاف کوي چې دا فرقان بیا څه شي دی چې یو کتاب ورکوي بل یې فرقان ورکوي. یو ترجمه دا ده چې د فرقان څه مراد هغه احکام راځي چې په دې تورات کې چې ذکر شوي دي
لکه په قرآن کریم کې اوس ګوره قصه هم پکښې کیسته، روا او ناروا هم پکښې کیسته. دا اوس ګوره موږ د موسی علیه السلام په قصه کې روان یو، مګر بل ځای به آیاتونه راسي د نکاح بحث به وي، د طلاق بحث به وي، د مړو بحث به وي، دا احکام. نو هغه احکام چې د خلکو فیصلې ورکوي و هغو احکامو آیاتو ته د فرقان نوم ورکول کېږي. ولې هغه د دوه خلکو جلاوالي سره راولي چې هغه سره مشت ګریواني سره اخته جنگ سره کوي، هغه سره خلاصي سره جلا کوي. یا یو ځای حق باطل پر لګړ یو ازما حق د بل و ازما حق ده، هغه آیاتونه چې پر راس هغه براغ حق باطل پر لجلا کې چې دا غسړي پر حق دي دا پر باطل دي. نو خلاصه د خبرې یدا په تورات کې چې دی یو څه نور آیاتونه هم دي، یو څه هغه د احکام د روا او د ناروا هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر چې بول هغه آیاتونه هم دي. نو تورات خو ګرد کتاب ته ویل کیږي، فرقان او هغه سیته ویل کیږي چې هغه احکام پکښې کېږي. نو هغه په جلانه یاد کړل. الله وایي چې موږ ورکړو او موسی ته الکتاب، کتاب د کتاب مراد تورات او والفرقان، فرقان هغه د فیصلې شی، د فیصلې هغه آیاتونه چې پکښې و چې د خلکو فیصله بیا پکول. دا یو تفسیر شو. د والفرقان دویم تفسیر دا دی چې والفرقان معنا هغه معجزې د هر نبی سره الله عز وجل معجزې ورکړي کني. نو خو دلته چې ارس پنځوري لکاړه جګه کړ چې زه نبی هم ناستې برابر دا وکړي نو څه پکې. نو خو معجزې غواړي، معجزه هغه د شته داسې خارق العاده کار ښکاره که چې ګرده دنیا ورته عاجزه سي نشي کولی. نو باره بیا موږ ومنو چې ته معلومداره نبي یې، ستا سره د خدای قوت در سره دی، ولې دا کار نه جادوګر کولی سي نه بل کولی سي. هر نبي ته الله معجزه نه وه ورکړې، ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رقم معجزې ورکولې چې کفارو په دغه کې باربانې کولې. دا ول جادوګر دی، جادو کوي. مگر اخیری کار برای څنګه معجزه و برای په اسمان کې سپوږمۍ ورته نیمه کړ، پیغمبر اشاره ورته وکړه سپوږمۍ دوه ځای سره جلا شو. اشول وست جادوګر وکي. جادوګران هم متحیر سول په دنیا کې دغه معجزات په اسمان کې نه بشکاره کې په اسمان کې بل نبی ته نه و پیښه سوی. معجزه معنا عاجز کوونکی کار. کته څه په ترجمه پیږي وای پلان نبی معجزه ښکارا کړ. معجزه څه معنا؟ چې انسانیت عاجز کی چې هغه دا کار نسکول. موږ تیس په علمي اصطلاح کې موږ وای خارق العاده کار. خارق معنا چرونکی چې عادت پر لڅيري کې د خلکو عادت داسې نه چې دا کار کیږي، د خلکو پر چا ملزور غونډي اواري کې دغه رقم. نو د فرقان څخه هغه معجزې مراد دي چې الله موسی عليه السلام تور کړی، لکه یو معجزه هغه لکاړه نه و سمدم لرګي بوله کاړه بوله ګول به، مګر چې کوم ځای براغلی د تاریکی رونا کارم ځنی اخسته کېدی. مثلا هغه د فرعون مارانو چې اکثر پر له جوړ کړه لکاړه چې وردسې کړه اپیم ما سوغړه پګر دی په یو وکړه. نو دا رقم معجزه دي ته فرقان وای. نو الله وای ما موسی ته کتاب امر کړو چې تورات دی، ول فرقان دغه څه فرق کوونکی چې د نبی او د غیر نبی فرق پکې دي معجزې می امر لره ور کړی وي. دا د ام تفسیر د فرقان. دریم تفسیر دا دی چې فرقان د کتاب د لپاره عطفي تفسیر دی، خو هر آسماني کتاب چې دی فیصله د خلکو کوي، هر آسماني کتاب چې دی حق باطل پر لجلا کوي. نو یو پلا د کتاب په نامه یاد کې بیا د فرقان په نامه یاد کې لکه خپل قرآن مجید موږ قرآن شریف نه وای، قرآن کریم ام بولو، قرآن مجید ام بولو، فرقان شریف ام بولو. نو دغه دام دغه رقم ده چې په دا کتاب بیرته د فرقان په نامه یاد کې. دا درېمه ترجمه سو. نو بیرته راوام و اذ هغه وخت په یاد کې ای بنی اسرائیل اتینا چې موږ ورکې موسی او موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب موږ ورکې تورات والفرقان. فرقان د فرق کولو شی څه معنا یا هغه احکام، یا والفرقان معنا هغه معجزې چې د سره یا والفرقان دغه کتاب تورات د څه د پاره ورکې لعلکم تهتدون. لعل شای چې کوم تاسو تهتدون تاسو پر هدایت سي په دغه امید. الله ته خو معلومه ده، الله خو ته امید نه کوي چې دا کیږي کنه کیږي، الله خو د شک وتلی ده. دا د انسان په نسبت وي چې یو چاته یو شی ورکې نور انسانانو براوي یار ان شاء الله واستمسته چې سړی به سم سي کتاب دی په لاس ورغلی. نو لعلکم شای چې تاسو به تهتدون پر هدایت سي، تاسو به خپل د هدایت امید پیدا کی چې وس هغه دی راهنما رالی. راهنما معنا کتاب لار شوونکی ادیرالی وس به پر حق لاره برابر شو. شاله ما دغه انعام در سره وکي. خو انعامات رسمل کیږي. دا خو مال پنځم نمبر چې دی هغه انعام دی چې الله پر کړی دی چې کتاب آسماني تست موسی علیه السلام راوړي. بل ځای راځي پسې و اذ قال موسی بل معامله ورته ذکر کی په دې کې به شپږم معامله د 350 آیات کې. نو هغه به دا دی چې موسی علیه السلام چې
دی دغه وکي دغه جنجال هغه د ګلګي عبادت خې کړی دی هغه دی هغه څه وخت کړی دی چې موسی علیه السلام په تورات کې تورات عادي ورلره راوړي جنجال علی موسی علیه السلام د دې سره هم وکي چې موسی علیه السلام د هارون علیه السلام تر جره او تر سر ونه واغې کیسه خو ګرځي تیر سی وي بار دلته مسله بل پیښ شو ول کتاب خو وسداغه دی په دغه خلکو کې چې د ګلګي عبادت کړي هغه د سره وټه کول سره په واسطه په دا نورو کې د بنی اسرائیل نه خېړی او د دوی ګستاخی او شوخ چشمي چې د ګوره داسې برای موسی علیه السلام دا خو نو ته وایي چې دا تورات ماته الله را کړی پر دې د چا یقین کیږي کدا واقعي د خدای کتاب دی خدای دې په خپل مشته وایي چې دا زما کتاب دا خو تر وایي ګوره بل باندې دا راپورته نه سم دم منکر کیږي مړي چې سم دم بیرغه چې کافر بس د توای چې بس هدایت را لره راوړې په هغه زاري وي چې تورات راغلی اوس به ورته وای دا نو د چا زړه تجویز دا خو نو ته وای چې دا خدای کتاب دی چې خدای خپل راته ویلی وای نو برابر خبره سیو نو موسی علیه السلام الله پاک ته التجا وکړه چې دا قوم خو دا باندې کی نو الله پاک ورته بار ورته دی ته وای دی خو د دولس قبیلې دي په دا دولس قبیلو کې د اره قبیله خپل ځان د چاغه د دی خوښ هغه شچ د دی پر باور چې خبره منل کیږي امرته چې په خپل وطن کې مخور سړی بول دی چې خپل په دا قوم کې مخور خلک ټول کې اویا نه پر تر سره را روان په بیا به خبر سره وک نو موسی علیه السلام سره ټول کې لکه په اکل کې انتخابات کیږي اباره د یوې قبیله ته خو دوه رسېدلې و اې قبیله هغه خپل نفر وته معرفي کړ چې عادي بزرګان بولي شی بولي رښتونی بولي موسی علیه السلام ډاره برابر کړ سره وړه خپل ډاله بیا کوی تورته چې ورنږدې سول تفسیر روح البیان وایي عباره په دا غره کې چالت دي دا چې لکه د وریځ یو منار چې جوړي د خټو منار نه دی غټ منار فرض کړه د وریځ لوړ موسی علیه السلام په دغه ورننه چورننوتی اول دا ور ودی کې هم وراسي اچوارله د الله عزوجل د طرفه څخه خطاب ورته کې دی ګورد اوریدي چې په دغه تورات کې دغه زما اوامر دي دا به منی در باندې لازم دي فرض دي دغه منواهی دي چې دغه شیا در باندې حرام دي کوي بینه دا خبره دا چې دی ګورد واوریدل بارخ نو اوس خبره خو دا چې دی غوښته هغه معجزه ادشکار اسول برای ورسته موسی علیه السلام ته برای خدای خبر چې د الله څوک پیری دی انسان دی دیو زیناری وی دا واز د خدای خبره ده ولا سم دم پسترګو نه وینم نو پر خدای څه فرق دی دا ګستاخی چې وکړه بره د مزکه د خاص خاله پاک مزکه سره پر وشورول د هوا د خاص خيو برېښنا چې تناور سره و دغه سی आवाज پر را لکه درز یو ټک پر چا وسم زکم سره وشو یو لمبا در سترګو سپګور د ولید له بالاګر د مرسو چپل موسی علی السلام اویا سره نه یو شواروز د مرکز موسی علی السلام شعریان چې دا څه پیښ بار موسی علیه السلام الله ته په التجا سپزاري یا الله پاک خو چې در هغه ته بتا نو اوس چې زوار سم شدید مخ هغه نه خېړی کوله هغه ګستاخی او شوخی کوله نو خو سره راځه دښمنی ده برابر شه زمر د ګرد کلمه شرانی پر روان کړ د جخه مشت خپل سپینجری په لاس تر کړي و د دې د وخت هر خلک چې دی بل تابوت نو خدای خبر چې کومه کنده جوړته کینله په دغه چم جرا وجه خو زمر د دې منځ عداوت پیښ زره ژوند څخه ولا کزنی وکم چې ولر الله پاک نو کته چیرې واقعي دی هلاک ولای خو زه دوی به وختي وجلې وای ګوره د موسی په خبره سر خلاص دي کته د دې د هلاک اراده کړې خو دغه ځای د مخ به وجلې وای معلومدار دغه مرګ د سزا په توګه ورکړي جزاء مازی ولر ورکړي خو نبی دی هوښیار دی الله پاک عقل ورلر ورکړي ته بل ځای په سورته اعراف کې دغه څه په تفصیل دغه رقم راځي شنو الله پاک خو د مخ به چې شکل هلاک کړي وای نو ته وس دا رقم جزاء معنا په بدنام کړل نو بیرته ژوند ورلر ور نو هغه چې الله عز وجل بیرته ودی ته ژوند ورلر ورکی بار بیرته راکښینست چې راکښینستله شنو توبه وباسي منګرو هو کې توبه خو به تاسو باسي استیس د ګرد قوم توبه نه دار کم نه کړي چې مخ وس خلاصیر وس به دار کم کوي چې قوم تواره لاس اویا نه پرته سیاس موسی علی السلام در سره دي ورته الله پاک وایي چې تاسو توبه در هغه وخت زنه قبلوم تر څو چې خپل په منځ کې قتل سره ولکي چې کوم چا د ګلګي عبادت کړی دی هغه بخښینی د نورو کسانو په ځینې روایت کې راځي چې د عبادت نه دی کړی دغه به تور ورته کشي سرونه به وي او په ځینې روایت کې راځي چې یا دغه چې د عبادت کړی دی د دې وی ډلې سي یو ډله چې تور واخلي د بل ډله چې ورته کشي دی سرونه پرې کوي چې خپل قوم قتل نه کړي دغه وخت سیس توبه نه قبلېږي توبه مونږ دغه رقم مشکل اسلام په اسلام کې دغه رقم راځي په اسلامي احکامو کې
ګوري په اسلام کې یو سړی را ولاړ شو برای بل خدای نه کرده په ناحقه یې قتل کړي ظلمن. اوس د دې سړي څو جزاوي دي؟ یو خدای دې توبه به کوي مګر توبه یې دا رقم قبلېږي چې دی به قصاص ته ځان تسلیموي، دی به قتل کېږي حلالېږي به بارونه د توبه قبلېږي. دا چې مړی مې کړی دی په کس ته زما دغسې توبه د خدای پاک علم کې حلال نو خو هغه سزا د هغه د مور پلار د زړه د وینو ډک دی ته ما توبه کړلې په دې توبه د دې د زړه ډک کېږي ته به دغسې غاړې ږدې چې په چاړه دې حلال کې توبه به دې قبلېږي. یا یو سړی دی کور والا دی واده والا دی الله پاک مونږ وساتي په اوس زمانه کې دا آفت ډېر دی واده والا دی کرا په زنا اخته شو پر زنا چې ونیول سو او دا زنا په شرعي طریقه پر د باندې ثابت سول. شرعي طریقه یې نور ده په هدايه کې تفصیل دی چې یا به 4 واره اقرار یا به 4 شاهدان، خو به ارل د قاضي په محکمه کې پر دې اثبات وس چې اوس د دې سړي علاج وس چې دی په ډبرو به ولدانه کېږي چې او ته څه په ډبرو لري خپل کلاشینکوف یې ول چې جر مرسي موږ د کلاشینکوف چم چې دی هغه مالا تمام مې دی الله له دوه چمې مالا تمام مې ته اوس در الله ډېر پر مهربانه چړې نه وي توري نه وي الله وایي الته وټړي پر هغه ځای باندې په ډبرو یې ول په سنگساری. اوس هغه د دې سړي توبه څه وخت قبلېږي چې سنگسار سي قتل دي تم دغه کته ودا څنګه نمونه ودا توبه ته لیدلې چې قتل پکې کوړ مال دی په اسلام کې نمونه است د زموږ په اوسنۍ دین کې نو دغه اویانو پر تعالی د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې ویل چې ورسي قوم ته توبه مدغه قبلېږي بل رقم نه قبلېږي. انو دی چې رااله ورته ویل تفسیر وای باره سره کښېنول نو پر هغه یو روایت باندې هغه کسان چې عبادت یې ورده ګلګینو کړی د هارون علیه السلام سره چې ناس دغه ډله دیو ته توري په لاس ورکړي او هغه ډله چې عبادت یې کړی وغه ته ویل خپل نبی اعلی او شو ورته دغه کښېنګي ته احتبا وای یا چې په ټول دې ورکه سړی دا رقم راشه وسای ته کوي او چا کوم څوک تاوز لوړ بدای نور ته ګور سر بل دغه زړول وغه تل بارا تل ورته کس کې پر دا سټ وری جمله کېږي هغه خو نو د یو په پلار دا رقم ناس دا بل به ورور دا رقم ناس تر ورڅخه چې تر به پر پورت نو پر بابا د چاز لکېږي چې وسه سر وای پر لالا د چاز لکېږي چې وسه سر وای د دغه د الله حکم دی. بیرته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته ول په خدای کوم لاس پر ورځي بابا څنګه مړ کړم او حال دا چې توبه لکم قبلېږي نه الله غواړي. نو موسی علیه السلام الله ته خواست وکړي الله پاک ورتول د سورز بدر باندې راولم چې دی به هغه سیايي ویني شکل به نسی کولای بار دی ورلس انو دغه سی ورځ را لکه د سار وخت چې سړی دی چې هغه شکل یې داسې خو ویني چې انسان دی د ناس دی مګر دا چې د مخ دی سی کې چې د زماد قریب دی کده بل قریب دی پر دغه رقم بار دی کښینستله ولکه ارچال ور وکته خپل قاتل ته دغه توبه نه قبلېږي اباره توري ورته کاش نو وهلې چې دا مرد ما شامه پورې جریانو کې سار شروع پر دغه رقم چې سره خلک ناس چې خو دوی خپل کو خلک دي بیا نه خو دا چړي و د توري مرد دا رقم په دا وخت کې بار موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د انبیاء او هغه کسان چې د دې وارثان خو د قوم سره محبت قوم چې وایي چې د زموږ دشمنان دي بالا دی وګرځي د والات بغیر کې براولي الله پاک ریشه جرا وکړي خو ګرځه قوم جرا ختم نو پاته چې سوله خدا مړي چې دا ویني چې دا انو الله عز وجل براغه د غزن استکراغه او ریاض رقم برل بست توبه مرته قبول است توبه قبول څه معنی چې قتل سوي دي دغه ګرد حکم د شهدا دی هغه به جنت ته ځي او دا کم کسان چې وهلي دي د قاتلین دا خو پرغه یو روایت باندې هغه پاک خلک دي چې شرک نه وکړي عادت خو نه د متوجه هغه پاته مجرمین چې قتل سوي نه دي ناس خو دې د قتل په انتظار کې داغه توبه الله پاک قبول کړه کله ایس په خبره وستې سپويږي چې امر سواغه ته د شهید درجه ورکړه چې داغه رقماتي هغه چې ناس دي هغه چې ورسته توبه قبول او پر هغه تقدیر چې دغه وهون کې د مجرمین دي امه دوی ټول چې ولته هم چې قاتل هغه مقتول دي دواړه په جنت کې است د رسول الله سلام په زمانه کې په دین کې خو چې دي که مسلمانان خود په خود ظلمن سره ووجني خو قاتل او مقتول دواړه چې په نار کې دي الته چې دي قاتل او مقتول دواړه په چا کې دي په جنت کې دي کېدای شي دا واقعا اساس په ځین کې وسره لکه نره الله یې دغه ځای وسوري دی بني اسرائیل ته چې سره ما دغه شو کلستانه خېړی وګوره یا پلا موسی علیه السلام ته کتاب راوړه چې در تراوی تا څه وای ته دا خو نو ته وای چې خدای وای ما ته خدای خپل ولې نه وای
بیا مې اویا نفره درڅه انتخاب کړه چې کوم منتخب کرایه ولا په هغو مې واورېده چې دا کتاب دی دا حلال دی دا حرام دی تا اولیا دا خدای خبر دی چا خبرې ولې په سترګو نه وینم نو په دغه ځای کې الله تا ته جزا درلره درکړې پلار مړ سوې بیا بېرته را ژوندی سوې په دې مځکه کې داسې ډېرو انسانانو ژوند کړی دی د یوه شپه ورځ دپاره هغه چې مړه دی مړ سوی دی دا قوم بیا یې بېرته د خپل اجاله پورې چې هغه وخت یې پرېښی دی بیا ژوندی سوی دی دا د بني اسرائیل واقعات خورا عجیب دي چې راځي تاسې بیا ادې واورئ اوس آیات ترجمې ته ګورئ وإذ او هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو قال چې وویله موسی علیه الصلاة والسلام لقومه خپل قوم کې وویله ولیا قوم از ما قوم هغه یې د متکلم حذف شوی د طالبانو یا قومي از ما قومه انکم ظلمتم انکم تس ظلمتم تس خو ظلم کړی دي انفسکم پر خپلو ځانو په چی سره به اتخاذ په نیولو سره کوم ستاسې چې تاسې ونیاوه العجل ګلګی چې څنګه مونیو الهان هغه الهان چې هغه مفعول ثانی دي د اتخاذ دپاره هغه محذوب سوی تاسې په دې خبره پوهېږئ چې د اتخاذ دوه مفعوله غواړي تاسې ګلګی ونیوئ څه رقم خدای مو ونیوئ معنا خدای مو ځینې جوړ کړي به اتخاذ په نیولو سره کوم ستاسې چې تاسې ونیاوه العجل ګلګی دا مو څنګه ونیوئ خدای په عبادت فتوبو نو چې دا رقم مو کړي په توبو اوس توبه وباسئ رجوع وکړئ الی بارئکم وخپل خالق ته بارئ په معنا سره د خالق دی د بارئ د ری پسې چې هغه حمزه هو الخالق البارئ المصور الته د الله په اسماء کې راځي نو تاسو توبه وباسئ الی بارئکم وخپل خالق ته خلق الله پاک ستا کړی دی چې جوړ کړي تا ګلګه سجده دی ګلګه ته کړی دا اوس کار دی د سړي نو ته هغه باري خپل خالق ته برته واسه هغه ته پر سجده ست توبه وباسه نو څنګه دا توبه سره کم کې د توبې تفصیل دی فقتلوا انفسکم فقتلوا قتل انفسکم خپل ځانونه آیات په متوجه طالبانو فقتلوا قتل کی انفسکم خپل ځانونه خپل ځان معنی علالک نو اوس کوم صدر ته وکړه چې هغه یو ولاړ ابل واه د دې څخه دا درز دا کړل چې ستا د کلمې شریک ورور ستا د قوم ورور دا هم ستا ځان دی پردی نه دی خلک نه چې ګای په انسانانو کې الله پاک دې مو وساتي خپل ورور تر لاس تیر سي ځینې مړ سي بره څه خلک به خپل لاس خپل پرېږي خپل لاس خپل پرېږي کنه لاس کړه خپل پرېږي خپل یې مړ کی خو هغه د لاس دی نو دغه چې ستا ورور دی ستا تربور دی ستا د کلمې شریک دا ستا ځان دی نو علاوه فقتلوا مړکی انفسکم خپل ځانونه معنا هغه مجرمین مړکی چې جرم کړ دي خو هغه برته ستا ځان بلکې جو پر دین نه دی نو په مضمون تاسو پوهیږئ لکه اوس په دا وطنو کې چې دی مثلا ځینې کسان چې دي چې د کافر دغه ملګری د کافر د لپاره ځان بلاګردان کړي دا بل مؤمن چې ورځي باره دی وژني نو د مؤمن خو پر دځ نه کېږي خو د وطن مې دی د زوی مړي خو د اکا زوی مې دی مګر خو څه په وکي باره ځان مې دی خو مجبوریت یې اوس وکم دی د مخه چپ چې ما لاس کافر ته ورلاس نو دلته دغه سره فقتلوا مړکی انفسکم خپل ځانونه مړکی د ځان سمراد هغه د دې تربرونه دي نو تباب مقبول شي موسی علیه السلام ذالکم دغه کار چې د تاسو خپل ځانونه مړکی خیرون دا ګټور دی لکم ستاسو لپاره دا ډیر فائدمن دی عند بارئکم پنځ د خالق ستاسو سمج د پاره چې ما په نظر کې د زموږ لپاره ګټور دي چې مزکه چکار وتلی دي چې وای حساب کړ اویا زره نه په قتل سی وتر ماشام فر اویا زره به خډیر موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې الله ته بغیر وایي لاسونه پورته کړو چې الله پاک بس د بنی اسرائیل ورې شو خطه قوم ختم شو نو چې الله پاک ورته البس دي چې سره حساب کړ اویا زره نه پاره دغه اویا زره نه پر قتل خو نو چې دی پر انسان غمیږي مګر الله پاک دا د الله په وړاندې خیر دی ولې سې توبه وس قبول شو ولې غلطي دغه نغټه غلطي کړې ده چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د معجزو سره چې هغه معجزې د ښکارا کړي په تای ځان منل دي چې زنبي د فرعون غفته تا ستا په سترګو ولیدي خدا خپل یو ځان ته معجزه ده اته پر هغه سره ګوره د موسی علیه السلام خبره ته منتظر رانه بیراجه به جګلګي جوړ کی بیا سوجي ورته کوي جګ کېږي نو دا خو غټه غلطی ده نو توبه هم دغه نه درنه توبه ده نو ذالکم دغه توبه کشل ستاسو پر دغه رقم چې ځانونه مړکی خیرون دا کټ ور دي لکم ستاسو د پاره عند بارئکم پنځ د خالق ستاسو ستا په دماغ پر تا باندې خیر نه تمامېږي تا ته خو نو درون تمامېږي خو الله دې ستاسو د پاره خیر فتاب علیکم الله نو تاسو دا کار اجرا کې دوغه مړی مو وکړل فتاب نو توبه قبول کړل الله پاک علیکم پر تاسو فتاب رجوع په توبه وکړه رجوع په رحمت وکړه علیکم پر تاسو د توب معنا مې د شول او رجوع فتاب نو رجوع وکړه الله پاک علیکم پر تاسو په رحمت
انه هو التواب الرحیم. بیا هغه د زیری ځای مشتران راپورته کی انه بشک دغه الله هو دغه الله التواب بخډیر رجوع کوونکی دی. دا نو داسې نه دی چې یوازې د بني اسرائیل قصه تا واورېدله چې دوی دغه نه غټ شرک کړی دی، د ګلګې عبادت یې کړی دی، الله یې توبه قبوله کړه. یا الله تر دغه الله تواب دی چې هر څونه ګناوې وکړي بیا هم د الله سره جوړه کېږي، دروازه نه بندېږي. مضمون ته متوجه ست تواب صيغه ته چې مال دا زموږ د وخت چې موږ خپل ګناو کې درغوږو غټای زموږ د پاره دونه غټه خبره ده چې انه هو التواب، چې هغه خو دی واوریدل چې هغه وسوي قصات تفصیل درته چیرې چې غټ دغه قدر جرم سوی دي چې د ګلګي عبادت سوی دي، د خود ساخته ګلګي عبادت سوی دي، مګر بیا هم الله توبه قبلي. نو انه بشک د الله هو دی التواب بخدر توبه قبلو. کته ما از به توبه قبول کی د دوزخ به مخلاص کی. الرحیم الله عز وجل خو رحمت کوونکی دی، جنتونه به درکې، نعمتونه به درکې، خو فقط د جوړ پیغام ستاده خاصه غواړي، د جوړ پیغام ستاده خاصه چې تعالی پاک ته درخواست پیش کی چې الله پاک معات میک. دا قصه پر دې ځای باندې خو خلاص شو. وس دا پسې 55 آیات کې چې دی دا پسې دی دا نه اوم نمبر معامله ده. ما درته مال قصه به ترتیب ده. هغه خبره چې عادي په کوی ترکی کړی ده وس هغه درال هغه د قتل خبره مخکې عادت رسول چې دی ځان قتل کنيواد ور خو د دې د خبره و بیا د دې مرګ و بیا توبه و الا هغه ځوريادي. و اذ او هغه وخت در پیات کې بني اسرائیل قلتم چتسول یا موسی لن نؤمن مش باور نکو لکه ستاده خاطر چې ایس تراله بارے تورات راوي بارا وداغه د خدای کتاب دی وی منی ستاده وجه ولا کو منم یری حتی تر هغه وخت نه منم نرا چې موږ ووینو الله پاک جهرتن ښکارا چې په خپل سترګو خدای و نه وینم دا رقم چیرې کیږي چې تا د خدای خبرې دي او ما راوړي دي یا دا د خدای आवाज په هغه ورځ کې پاکوي تر کې چې دا تاسو واورې دي. وس د کیسه ترتیب معلوم چې الله تر اړولې دي کنه دا خو دې مخکې دا جرم وکي الله ول توبه هغه د ځان قتل کی دا قتل زاده مخه بیان کی هغه جرم وس ورسره دی بیانې هغه حکمت به مال د پات استعمالوي چې الله دغه ځای خرابې چې خلک به قران کریم د قصو کتاب وول څنګه شکی سی په شکل راغلي چې سچ بیا ځین جوړي راغلي بیا مفسرین رحمت الله علیهم بار د موسی علی السلام د قصه د قران د سره صدر پات ارڅو ځای راغلي ده ګرد مخته یشي بارانو هغه ټوټه چې ورسره دا غدل تکشیر ده بل الته بار سم نه پر قصه چې جوړ شي نو جلا کتاب جوړ کړی دی قصص الانبیاء را بازارو کې خرڅي د انبیاء او قصه د سره دي چې قصه سم په ترتیب دلته پرتیږي هغه د ملانه پس په خطر دي چې دا خو دلته و دا پر دغه ځای و دا پر دغه ځای بیا سره په ترتیب چې بار نقل زینجور شنو جلا کتاب قران دغه سره خص لکه دغه دی ټکی په ټکی تسوینه چې هغه د قتل مسله چې ورسته ترجه خبري پېښه دغه مخکې ذکر شو خبره دا د وساله راوړه. و اذ هغه وخت در پیات کې قلتم چې تاسو ویل ای بني اسرائیل څنګه مول یا موسی لن نؤمن مج ایمان نه راوړل لکه ستاده خاطر ستاده ویناو د کهنه څخه شته خدای پاک وای چې د شو کې خدای د شو کې ولی خدای خپل نه راته وای در څو وخت نه منو حتی تر هغه وخت نه را چې موږ ووینو الله پاک جهرتن پشکاره سم فاخذتكم الصاعقه فاخذت ویني ولستكم تسال صاعقه اغتک تک هغه چې ما لاجم زکه ورته ورېږدل دغه رقم څه د ډیره غضب څخه چې بلدات سره کوم خبره ځکه ان پر ورېږدل د سربېره د خوا څخه هغه برېښنا او هغه د تناژه د دوی زاري وروچاودل ورده برېښنا چې روانو دي کتل چې د څنګه برېښنا او تجربه د غېدي وسوځل فاخذت راویني ولستكم تسال صاعقه ټکی څنګه وانتم تستنظرون کتل تاچول رونه را روان دغه ستا قاتل ستا مرګ داله چې مړ کړه خپل مرګ خپل پسترګو ولیدي ش دغه بل جرم کړی دی او الله عز وجل ستا سره څه وکړه ته دغه جرم ورسته ژوندې کړي کنه چې ورته ګوره ثم بعثناكم دا اتم نمبر انعام دی دغه معامله دا اس قلتم یا موسی لن نؤمن داخل وم نمبر و اتم وس دغه ده ثم بعثنا علاوه را و پاتې ولا اسمجكم تاس پرغه سربیره بیرته خو موسی علی السلام زاری شروع کړ چې بارے یا الله پاک نو چې زه اوس خپل قوم ته ورسم هغه به د اویاس په جوړ جګر دغه تری تام کړ په دغه باندې چې بوته چې راځي خدای غوښ یاست مړ دي کړ خدای دې سره په جنګ اچي یا الله پاک کړي وجل خو خو به دي وجل وي چې زه نه وای په بدنام سوي اوس خو زه په بدنامي ژم الله پاک راځوي کې هغه ځای اوس بیانې ثم بعثنا مره و پاتې ولاست
راژوندي مو کړاست کوم تاسې څه وخت من بعد موتکم وروسته تر مرګ ستاسې په دا ټکه ته دلته مړ شي به یو شی ورځ مړ پروت وي الله وایي بیا مې راژوندی کړې لعلکم تشکرون لعل شاید چې کوم تاسې نو تشکرون شکر ادا کړئ چې الله پاک زما دغه نه غلطۍ او ستا دغه نه معافی چې پر او بیا لا دا چې مړ ام سوم بیرته بل ژوند راله راکړي نو ګوري په دنیا کې داسې نمونه که څوک درته وایي چې ګلسره پېښه سوې ده چې یو انسان چې پلا مړ سوی بیا بیرته راژوندی سوی عزیر علیه السلام کې برملا نقشه ده هغه خو جلا ده چې نبي دی چې 100 کاله هغه مړ بیا 100 کاله بعد الله راژوندی کې د آخرت سره چې هغه حساب په قرآن کریم کې بیا درله راسي دغه د بني اسرائیلو دغه اویان نفره ډله چې موسی علیه السلام بوله دام دغه رقم ده چې مړه سول الله پاک وایي بیرته ما راژوندي کړه د چا په دعا د موسی علیه السلام چې هغه الله ته زارۍ وکړه او هدف څه دی لعلکم تشکرون لعل شاید چې کوم تاسو نو تشکرون شکر ادا کړئ شکر نو دا دی چې تورات درله درکول سوی دی هغه به منئ په هغه زمانه کې او د تورات وروسته چې بیا محمد علیه السلام راځي هغه نبي بیا به د هغه احکام ستا نسل مني نو دغه آیاتونه چې دا اوس را روا دي د بني اسرائیلو معاملې په قرآن کې یادېږي دا و چا ته یادېږي تاسې په دې خبره پوهېدلي یاست دا و هغه یهودو ته یادېږي چې د پیغمبر په زمانه کې په مدینه کې موجود دي او دا قصې چې تېرې سوي دي دا اگر 1500 کاله 2000 کاله مخکې تېرې سوي دي د دې د نیکهګانو سره مګر احسان یې پر مسیح پروت دی مسیح ته وایي دغسې مې در سره کړي دي دغه چې د ده د نیکه سره وسو وایي که د ده سره وسو اوس به ایمان ته راوړې شکر یې دغه دی چې ته به د قرآن کریم منې مګر دوی نه منې نو ناشکري د الله عز وجل کوي تر کېدای سي په دې خبره باندې پوهېدلي یاست نو اوس موږ د دوی تر دغه ځایه پورې چې دی د دوی موږ اوس اته معاملې ګویا کې وویلې تر شپږ پنځوسم آیات باندې خبره ده د ودرېده د اته معاملې مار 40 پوره کېږي چې هر یوه د یو قصې سره ارتباط لري نو واخر دعوانا الحمدلله